الله رسول فرمایي که یو سړی تېرېدی د چا دروازه بنده وه یا پرده راایله دی ورلې د دروازې په چون کې ورته وکتل یا دا پرده پورته کړله دا کوربک راووتې داسې سترګې وایستې هېڅ حد مد نشته پروا نه لري خلاصه شوه خبره سترګې ځینې وباسه څونه شریعت موږ ته دا دیوال ما دې دپاره نه دی ولې چې زما موټرسایکل زما موټر څوک لانه کړي دا ما دې دپاره ولې دی چې زما بچیان زما کور زما لور زما خور زما مور زما کور والا عزت چې دی هغه زه خوندي کړم دیوال ما د دې دپاره ولې دی پرون زما یو ډېر ښه ملګری دی هغه راته ویلې چې د ده خپل ملګری و ویلې چې زما موبایل زما ملګرو یا ګراکانو یا مطلب هر رقم چې زما موبایل چاله زما له ما وړی دی یا یې غلا کړی دی یا یې رسولی دی یا یې راسه کښلی دی په هغې کې زما کور زما بچان زما کوروالا زما لوڼې تصویرونه دي پکې اوس دا سړی زما ټلیفون نمبر یې بیا بل پیدا کړی دی یا به ورسره و پانډوالانو کې دا خبرې اکثره پیښیږي اوس ورته وایي ته به ما ته دومره روپۍ راکوې بیا زه دا ستا چې کوم تصویرونه دي هغه نه شیروم یعنې روپۍ دی نه چې یا 1 لک یا 2 لک یا 15 لک نه دا نه ښه ډېرې روپۍ غواړم دا روپۍ به راکوې بیا ته خلاص یې دا ستا تصویرونه ستا د کور والا ستا د خور د لور زه بیا نه شیروم او که دې نه کېره زه دا ستا د کور والا تصویر شیروم هغه ما ته وویلې مال قطعا چې ورپې ورنه کې قطعا چې ورنه کې ولې یعنې که نن تا وده ته 15 لک روپۍ 10 لک روپۍ ورکړې دي نو تصویرونه خو د ده سره پراته دي بیا بل سبا بیا مفلس شي بیا به هل راوسي بیا ته څه چم کوې که ستا خپله کوروالا ده ستا بچان دي ستا عزت دی ودې کې نو څه دي چې کوي ګوره یو بل میدان ستا ازمیر سپین سرې وایي یو بل جهان ستا په هغه جهان کې به تم درېږې زه به هم درېږم الله رب العزت به چې کوم سړی په دنیا کې څوک رسوا کوي که یو سړی راولاړ سي یو مسلمان په دنیا کې رسوا کوي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې دی ودرېږي چې دا سړی د پلاني زوی پلانی بدکار یې وکړي د ده په بدکار به یو الله خبر وي دا ټول جهان ورباندې خبر کړي دا ولې دا چې څوک د چا عیبونه لټوي څوک د چا عیبونه لڅوي څوک د چا پرده چې د هغه لڅوي څوک د چا څه پرده لرې کوي و دا سړی څونه پریشانه دی یعنې دا و چې کوم چا دا موبایل پورته کړی دی دا ګوره سیک نه دی هندو نه دی عیساین نه دی شیعه نه دی قادیانی نه دی پرویزی نه دی یهودي و نصرانی نه دی مسلمان دی د دې معاشرې مسلمان دی لمنځ به هم کوي تلاوت به هم کوي بیان به هم اوري کلمه به هم وایي استغفار به هم وایي لیکن هلته دی چیش کوي څونه درنې خبرې دي یو سړی اوس خودکشي وکړي ګوره زموږ په معاشره کې داسې عزتمن غیرتمن خلک شته هغه ته چې دا رقم مشکل راپېښ شي هغه ته خودکشي کوي او یاره د انسانانو پر مخ زه ذلیله ګرځم زه بې عزته ګرځم در دې وایي مرګ ډېر ښه دی پروا نه لري جهنم کې خو به یم پروا نه لري خو دغه بې عزتي چې دا زه هغه نه برداشتوم ارشه دغه ظالم چې اوس راولاړېږي د چا موبایل نو ګوره دا خو نو سبا به تم خور و لور لري که نه لري مور لري که نه لري کوروالا لري که نه لري نو الله رب العزت د الله رسول فرمایي سبحان الله که یو سړی راولاړ سو د بل چا پرده یې لرې کړله د بل چا عیبونه ښکاره کړلو د الله رسول فرمایي وایي که چیرې ته په ډبره کې یو کار وکړې بد کار وکړې په ډبره کې دننه خو نه یو الله په خبر دی هو د الله رسول فرمایي له دې ډبرې به الله دا ستا چې کوم بد کار سوی دی هغه به الله دنیا ته راوباسي او تا به رسوا کړي ولې ته جهان رسوا کوې الله فرمایي وایي ته پر مسلمان پرده واچوه زه پر تا پرده اچوم زه به پر تا څو پرده واچوم ته به پر ما څو پرده واچوې او الله فرمایي زه پر تی پرده اچوم الله به بیا پر موږ څونه لویه پرده واچوي اوس دغه ځوان به څونه پریشانه وي د ده به خور څونه پریشانه وي د ده به کوروالا څونه پریشانه وي د ده به لوڼې څونه پریشانه وي او بیا خلک ګوره یاره زما خو کوروالا ده زما د کوروالا سره مطلب زه یم ته یا بل ما خبرې پر موبایل سره کړي دي نو چې ما خبرې کړي دي هغه موبایل چې دی هغه لیک سو یا چا له په لاس ورلې بیا ته سبا هغه شیرې بیا لاندې سره ویلي که چې دا پلانی حاجي صاحب پلانی مولوي صاحب پلانی تبلیغي پلانی مجاهد هغه د خپله کوروالا ده نو ستا دې خبرو سره څه تعلق دی او خلک چې څونه زیات ګوري بس پر مخ یې چرې ای ظالمانو ای کافران اسې بدنامه دي کافرانو چې دا موبایل جوړ کړی دی د دې ورځې دپاره دلته جوړ کړی چې مسلمانانو یو د بل خوندې سره ښکاره کوي یو د بل مندې سره ښکاره کوي یو د بل ښځې سره ښکاره کوي بل له کم نه کېږي
مالا یو سړي د باره سره زموږ د ښار ډېر نامتو سړی د هغه څه شیان راواستول چې راواستول هغه سړي سره زما ډېره لګېږي هم نه زما مطلب ما د تعلق نشته سره که تعلق دی نو ښه تعلق نه دی نو ما له چې راواست ما چې دا شیان وکتل ما هغه ته میسیج وکړ فورا د الله په قسم درته وایم الله دې ستا قسم دا ډیلیټ کړه دا میټاو کړه ظلم مه کوه ناجایزه مه کوه ډول ماله بل چا راستولي مال هر چا چې راستولی دی په ما الله خبر دی پر هغه ځای ما شان میټاو کړلو ته هم دغه چم وکاغذ ما سره قول وکړي ولې نو که زه نن د ده پرده لڅوم نو سبا خو الله رب العزت ما پرده نه لڅوي نو لهذا ډېر احتیاط کول پکار دی د خپل کور والا سره مجلس هم په حد کې پکار دی داسې شیطانان ستا داسې منافقان ستا د مسلمان و د ورور و د خور و د قریب و د عزیز و د انډیوال په شکل کې هغه دا شی غواړي چې زه یو رقم تا رسوا کړم روایتو کې راځي یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر لار یو سړی ولید د زنانې سره مجلس کوي بیا یې راوغوښت بیا ورته ویل خیر خو به دا ښځه څوک ده او زما کور والا ده و نو چې ستا کور والا ده ولې په کور کې مجلس نه ورسره کوي چې ته پر لارې مجلس کوي هغه نو زما کور والا ده نو زما کور والا څه پروا لري هغه نه نه ستا د کور والا سره ستا مجلس هېڅ پروا نه لري نه د دې مجلس له تا سره پروا لري خو جهان تا متهم کوي تا بدنامه کوي ته ولې خلکو ته موقع ورکوي د دې چې ته بدنامه سې ولې خلک بیا پر تا تهمتونه وایي بیا پر تا نورې خبرې کوي قطعا بیا نه کوي او دا رښتیا خبره ده عزیزانو موږ ته د خدای توفیق راکړي چې موږ د چا پرده نه کړو ما ته کله کله څوک وایي مولوي صاحب ته خو په بیان کې ډېرې خبرې کوي یعنې دا و چې د کوم چا موبایل ورک دی زه والله العظیم که پیژنم خو په دې معاشره مې سر خلاص دی چې د هغه یو سړی نه دی چې د چا موبایل ورک دی نه د هغه یو سړی دی چې چا د چا موبایل وړی دا رقم په سلو په سوو دي په زرو دي د خلکو موبایلان د خلکو تصویرونه د خلکو ډیټې د خلکو میموري کارډونه دا خو ډېره غټه ده یاره دی نږدې بازار لره ورسئ اول د سړی ټول مولوي صاحب ول ما دکانداري کوله پیسې ومې وله چې پیسې ولر زموږ کومې زنانې راتللې او دې چیش غوښت او بیا د رکشو والا موټران والا څومره بلیک میلینګ کوي ویډیوې جوړې کړې وې چې دا ته ماته داسې میموري کارډ ته راواچو بل شي ته ول ګرڅه بس دکان مې پرېښوی ول مولوي صاحب قدر علم په خدای دې مې قسم یې کوم څوک سي درته وکړي پر دا خپل پښتانه نه دي موږ چې ډېر په نازدیک شو غیرتمنه د باچا خان نمونه چې ډېر اخلو دا نه دی ول په خدای دې مې قسم جهاد ور باندې اعلان کړي چې سرونه روپړې کړي دي خلکو صحیح سو نو لهذا حضرت معاذ بن جبل ته د الله رسول ویلې که پښکاره ګناه در څه څوي ده پښکاره معافي وغواړه استغفار ووایه او نیکي ورپسې وکړه پښکاره که په پټه ګناه در څه څوي ده بیا پټه معافي د الله څخه وغواړه او نیکي ورپسې وکړه نو دلته دې سړي ته هم دا وایم چې مه کوه ظالمه ته هېڅ قدرت نه لرې ټیک دی ته بې شعر کې پنځه کسان به ونه ګورې لیکن سبا به الله رب العزت ستا بې عزتي شعر کې الله رب العزت بستا د عرش سبو فرشتو ته وفرمایي چې ورسئ د دې سړي چې کم رازونه دي هغه درته په دې کلي کې ملایکې به راسي د انسانانو په شکل کې بیا به د رښتیا او ستا خبرې ورسره بیا څه چم کوو څونه ستړې دنیا ده څونه بې عزته دنیا ده څومره ناترسه دنیا ده او څونه ظالمان اوسېږي ډېر فکر کوئ عزیزانو د الله رسول فرمایي تاسو تجسس مه کوئ تاسو د خلکو عیبونه مه لټوئ تاسو په خلکو پسې نظر مه وړئ یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کور کې روان دي په ګلۍ کې په یو کور کې څه سره غږ و چې سره واچوه څادر واچوه څنګه حضرت عمر فاروق دروازه بنده وه د شپې پر دیوال ور واوښته امیر المؤمنین چې ور واوښته هغه ته ښه ته شراب څښې هغه سړي ورته ویلې ول حضرت زما مخکې تا ګناه وکړه ول ما څه ګناه وکړه وایي الله فرمایي چې تی د کور پر دروازه راځي چې چیرې ځي مطلب هغه زړه خبره ده د کفارو کې دا خبره وه چې د کور شا پر دیواله واوړه پر دروازه مزه دی خپلې خبرې وې نو ولته زما د کور پر دیواله څنګه راواوښتلې او بیا ته بغیر د اجازې څنګه رالې ته زما کور له څنګه بغیر د پوښتنې رالې حضرت عمر فاروق ورته پر دواړو سترګو زه ملامت یم پر دواړو سترګو زه ملامت یم د طالبان دپاره هم نه ده پکار چې د چا پر کور غوږ ونیسي کیمرې ورته پیټ کړي پر دیوالو ور واوړي جایزه نه ده حضرت عمر فاروق ته نه وه جایزه زما ګورئ په ظاهر اسلام چې دی هغه زموږ د ظاهر مطلب پر خبرو روان دي په باطني خبرو څوک سره خبر هغه یو د الله سره تعلق لري مسلمان وایي و ظاهري
دیندارۍ ته. ایمان وایي د زړه و دیندارۍ ته، د زړه د دینداري چې د الله سره تعلق لري، د ظاهري چې هغه زما ورته خپل تعلق لري سره. حضرت عمر فاروق ورته پر دواړو سترګو بالکل صحیح خبره. څو عمر بعد هغه سړی بیا حضرت عمر فاروق په مجلس کې ویل دی، بیا پوښتنه جن وکړه څنګه یې الاول په خیر دی؟ ول الحمدلله. ول ما خبره چاته نه ده کړې چې داسې د په کور کې پلانې کیسه. هغه سړی ورته ویلې هغه چې کوم تابعي و مسلمان و کافر نو، ول په خدای دې مې قسم د هغې ورځ ما ولاکه څښلې ده. ول ما چاته نه دي ویلي، څوک مې نه دي خبر کړي دا ستا په خبره. ویلې ول ما هم ولاکه د هغې ورځ څښلې. حضرت عمر فاروق ته اجازه نه وه چې پر دیوالو ور واوړي. نو زه څوک یم، ته څوک یې، زه به ستا څنګه خبرې لټوم، ته به څنګه زما خبرې لټوې؟ الله اکبر. الله دې موږ ته معافي وکړي، الله دې دې معاشرې ته معافي وکړي، الله دې هدایت ورته وکړي، الله دې توفیق نه راکړي چې د کافر د کور پرده لا پورته کړي. حالانکه د الله رسول فرمایي که یو سړی تېرېدی د چا دروازه بنده وه یا پرده رایلاو دی ورلی د دروازې په چون کې ورته وکتل یا دا پرده پورته کړله، دا کوربک راووته داسې سترګې وایستې، هېڅ حدمت نشته، پروا نه لري، خلاص شوه خبره، سترګې ځینې وباسه. څونه شریعت موږ ته دا دیوال ما دې دپاره نه دی ولی چې زما موټرسایکل زما موټر څوک پلانه کړي، دا ما دې دپاره ولی دی چې زما بچیان، زما کور، زما لور، زما خور، زما مور، زما کور والا عزت چې دی هغه زه خوندي کړم. دیوال ما د دې دپاره ولی دی. په افغانستان کې اوس غلاوې نشته نو خلک دیوالونه ولړوي. دیوال خو د عزت دپاره دی یاره، خو د اخلاق بیا بله خبره ده په مابینځ کې. خیر دا خبره ختمه شوه.